خبر په ننګرهار کې د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې دوې ښځې وژل شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلي کوم. په ننګرهار کې د ځمکې پر سر شخړه په پایله کې دوې ښځې وژل شوي. له ننګرهار یوې سرچینې نن جمعه د چنګاښ پر 10 8 ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیښه د دې ولایت د غلیخېل ولسوالۍ په ګولایي کلي کې د ځمکې پر سر شوې ده. د دې پیښې په پایله کې د دعواو یو لور ته دوې ښځې وژل شوي او یوې ټپي دی او بل لور ته یې دوه نارینه ټپیان شوي دي. سرچینې د ټپیانو وضعیت ډاډ وړ بللی دی. تر اوسه طالبانو په دې هکله نه دي ویلي چې په ننګرهار کې د ځمکې پر سر د دې مخکې هم شخړه شوې وه. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.